د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې بشپړ کلی سیلاب ځپلی، هیڅ کور او لار له زیانه نه ده پاتې، که کوم کور نړېدلی نه دی له اوسېدو وتلی. له سیلابونو 2 ورځې وروسته هم خلک د خپلو توکو په موندلو او خوندي کولو ستړي دي. تر اوسه د 20 تنو مړو او د 10 نورو د ژوبلېدو ویل شوي. ژوند د ژوندو لپاره هم کړاو دی. بسیار زیاد دردآورد بود. ډیره دردناکه وه. ماشومان مې په خپلو سترګو ولیده چې مړي یې سیلاب کې روان وو. چې ومې لیده بیخي یې ویرجن کړم. د کور ښځینه مو له کوره ووتې، د غرونو هسکو ته پورته شوې. موږ حیران پاتې وو چې څه وکړو، بیخي لار رانه ورکه وه. دا ماشومان د خپل نړېدلي کور ویجاړۍ ته حیران پاتې دي. مشران یې د پښو ایښودو ځای مومي چې وکړای شي خپلې کوډلې وژغوري. دا وایي همدا د تنجامې را پاتې دي، نور هیڅ نشته. ځایي خلک د طالبانو حکومت او مرستندو یا ټولنې لومړنۍ مرستې کوي. چې د وخت لپاره موږ وګورو چې ژمی را روان دی، د دې لپاره د کورونو د سرپناه د جوړولو لپاره چې موږ کوم تصمیم نیولی دی، نو دې کې هم دې ته ضرورت شته چې کابل جلال آباد لویه لاره ده او د کڅې عزیز خان ساحه د کابل جلال آباد لویه لاره هم سیلابونو څو ځایه پرې کړې. همدلته د لغمان ولایت په بېلابېلو سیمو کې ګڼ کورونه هم ویجاړ شوي. پر لویو لارو تلونکي مسافر له ډار او ګواښ سره مخ دي. په ټول هیواد کې پولیسو ته ځانګړې لارښوونه شوې چې په بیړنۍ توګه د خپلو ټولو شته امکاناتو نه په استفادې سره د سیلاب ځپلو هیوادوالو مرستې او نجات ته ځانونه ورورسوي. او دلته د کونړ سیند هم په مورګو اوړي. نورستان او چترال ته تګ نه کیږي. د نورستان کامدیش کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو دا ورغلې لاره بنده ده. مرستې هم ستونزمنې دي. هغه هیواد چې خلک یې ډوډۍ پسې حیران دي، دا وړ ناورین پکې زړه چاودون دی. سید عبدالله نظامي، BBC